دا ځل بیا هم د کونړ د قیمتي ډبرو په سوداګریز مارکیټ کې د 1550 کیلوګرامه قیمتي او نیمه قیمتي کاڼو ازاده بولۍ ترسره شوه. 4 کروڑه 15 لکه. په دې بولۍ کې ګډون کوونکي سوداګر وايي پخوا یې د کاڼو په سوداګرۍ کې ستونزې ډېرې وي، خو اوس ورته فعلي نظام د پام وړ اسانتیاوې برابرې کړي او د دې سوداګرۍ د پرمختیا په برخه کې یې غوښتنې هم وکړي. وروره د دې منډۍ نه موږ راځي ځکه چې مال اوس په ازاده توګه راځي، چونکې د کته د ایستلو لکه پاکستان ته وځي یا نورو ملکونو ته وځي دغه کې ستونزې اوس هم شته دی. نو موږ وایو چې دغه هم حل شي او زموږ د موادو مشکل هم حل شي چې په ازاده فضا کې ځي نو موږ ته بلکې ارزانه تمام شي نو په معدنیاتو باندې به اثر کم دی. زموږ غوښتنه او د امانت دا ده چې زموږ امانونه خارج ته ازاد لاړ شي او دغه وکړي، موږ سره دا کومک وکړي د امان هم ازاد کړي، یو د زموږ مواد ازاد کړي، معدنو ته لاړ شي ازاده. موږ د سوداګر چې د امارت د همکارۍ ډېر خوشحاله یو ځکه همکاري کوي را سره. کونړ کې د کانونو او پېټرولیم ریاست مسوولین وايي وزارت د قیمتي کاڼو سوداګرۍ ودې په موخه ګڼ پلانونه تر لاس لاندې لري. نورستان، کونړ او ننګرهار د دې ټولو لپاره به یو مرکز جوړیږي او هلته به لیبارټري هم فعاله کېږي او هلته به د قیمتګذاري کمیټه هم وي. دا ټول مراحل به هلته طی کېږي، بیا به ګمرک ته مال دغه کېږي او بیا د همغه نتیجې نه به خارج ته انشاءالله انتقالېږي. دا ترتیب امارت روان کړی دی. د قیمتي کاڼو په دې بولۍ کې نږدې 7 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته هم جمع شوې.